مشتاق بارکزي په نامه یو افغان د هالنډ یا نیدرلینډز د هیګ په ښار کې تباهي جوړه کړه. د مشتاق بارکزي د ناکامې مینې غچ شپږ کسان مړه کړل او 4 یې زخمیان کړل. 3 منزله ساختمان یې ونړوي او 4 اپارتمانونه یې نیست نابود کړل او دا رقم شاوخوا نږدې اپارتمانونو ته یې سخت زیان ورسوي. مشتاق بارکزي په دغه نجلۍ باندې مین ولو او مصرف یې پر کړی و، خرچه یې پر کړی و، رینج روور موټر یې ورانیولی ولو. دا د واده کوم لباسونه چې خرڅېږي برایډل ډریسز د دې دوکان یې ورته خلاص کړی و. کله چې دا نجلۍ د مشتاق سره جلا سول، بارده خپل غچ ورڅخه اخیستی. د غچ اخیستلو لپاره د 3 کسان ته پیسې ورکړلې چې ورشه د دې په دوکان کې یو شی ور منفجر کړئ چې دا د دې مصرف چې ما پر کړی دا مثلا دا نیست نابود سي. هغه لودګان تللي دي 8 دانې جریکینز یا هغه د غوړو ژړې بشکې نه دي، دا یې د فایر کریکرز یا د باروتو ډکې کړي دي، په موټر کې ایښي دي. موټر یې د نجلۍ د دوکانو مخ ته درولی دي او انفجار یې ورکړي چې 6 کسان پکښې مړه سوله او 4 زخمیان سوه. نه تنها دا بلکې 3 منزله ساختمان یې ونړوي، 4-5 اپارتمانونه نیست نابود سوله. نږدې ټول کوم ساختمانونه چې ول هغو ته هم سخت زیان ورسېدی. پولیسانو په اول کې فکر کوي چې د ګاز د انفجار په خاطر دا دومره تباهي پیښه شوې. بیا فکر کوي نږدې دا منطقه کې د انفجار سره نږدې منطقه کې د شیمیایي موادو لابراتوار و، البته کیدای شي کوم شیمیایي مواد پټاو سوي. خو کله چې مشتاق بارکزي د صحنې څخه د نجلۍ هغه رینج روور موټر نه دی، هغه یې بوتلی په خراب حالت کې پر انټرنټ باندې خرڅولو باندې وړاندې کړي. پولیس په ده شکمن سوله او ده یې ګرفتاره کړي. نو زما په فکر دا خو مینه نه ده، دا خو سم دم لیونتوب دی. ستاسو څه نظر دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو سره شیر کړئ. در بیا هم په پاک